څومره چې یو سړی لوړېږي هغومره دښمنان لري، څومره چې لوړېږي هغومره دښمنان لري. ځکه چې یو چاته الله عز وجل فضیلت و مرتبه ورکړې وي هغومره د انسان دښمنان ډېرېږي. یوسف علیه السلام څه شی کړي ول؟ مرتبه یې درلودله. مرتبې ته څوک جوړ کړل؟ دښمنان ورونه ورته جوړ شول. نو طالبانو دې ته فکر وي چې تاسې په دې ټولنه کې ژوند کوئ بیا به مقاومت له لاسه نه ورکوئ. که الله په ټولنه کې وځلولی الله مو وځلوه، ضرور به دښمنان لري. بیا نو دښمنانو سره به مقابله د حکمت مقابله کوئ. لکه د حضرت یوسف علیه السلام په قصه کې چې د څنګه مقاومت وکړه هدف ته ورسېده، تاسې به هم طالبان ورونو همداسې کوئ. دا ظاهري جمال دا دلالت کوي په جمال باطني باندې. د یو انسان چې په باطن کې په ظاهر څومره ښایسته وي هغومره طالبانو دال په باطن باندې وي. مخکې تاسې ته ویلي ول یو علم د موږ ورته علم د قیافې وایو چې امام رازي رحمه الله ته کتاب جوړ کړی او دې علم ته اوس دوی روانشناسي وایي. ډېر کار دوی په باندې کړی. کاش کې د موږ اسلامي امت علماو دې ته هم کار کړی وای. نو جمال ظاهري جمال دا دلالت کوي په جمال باطني باندې. یوسف علیه السلام ډېر ښایسته و که نه؟ نو د هغه ظاهري ښایست نه استدلال کول کېده چې د دی باطني هم ډېر ښایست لري. باطني ښایست طالبانو ډېر خوندور ده که نه؟ باطني ښایست دا ډېر خوندور ده او دا هم په سړي باندې اوس ظاهري ښایست باندې څومره انسانان میینان وي که نه؟ او په باطني ښایست هم ډېر انسانان میینان وي. نو ظاهري ښایست دا دال د په دې باندې چې د انسان په باطن کې هم څوک شته. خو علی الاکثر کنې ډېر ښایسته به ووینې خو داسې ګوګوي چې ته ورته حیرانه سې که نه؟ خو اکثر دا وي چې چا ته الله عز وجل جمال د چا ورکړي وي ظاهري ورکړي هغه جمال څوک هم لري، جمال باطني هم لري. طالبانو ورونو د یوسف علیه السلام په قصه کې ډېرې خبرې دي، بیخي ډېرې خبرې دي، عبرتونه دي، پندونه دي، دنیا پکې پرته ده. بادشاهي څه ده دی وایي؟ بادشاهي څه ده طالبانو؟ دوام کوي. چا نه بادشاهي زر ړنګه سي او چا نه بادشاهي دوام وکړي که نه؟ بادشاهي د چا په بادشاهي چې دوام کوي د چا په تقاضا دوام کوي؟ د علم. په بادشاهي چې علم ولري بادشاهي څوک کوي؟ دوام کوي، استمرار کوي. خو که بادشاهي د علم په تقاضا ونه چلول سي بادشاهي څنګه کیږي؟ ړنګېږي. ګورئ طالبانو تاسې فرض کړئ د افغانستان د حکومت جوړ شو، صحیح ده؟ دا 40 میلیونه انسانان به د حکومت چې کومه تقاضا او مقصد ده خلکو ته به کار پیدا کوي، فقر به ختمې کني، فساد پیدا کیږي که نه؟ اوس په طالبانو ترافیک به څوک راولي؟ ښاروال به څوک راولي؟ وزیر د مالیې به څوک راولي؟ وزیر د دفاع به څوک راولي؟ وزیر د خارجي او د داخلي به څوک راولي؟ دا به ته علمي تک کوې. قاضي به داسې یو څوک راولي چې علم ولري. که دا علم نه لري دا ټول چې ته مقرر کې دا یو هم علم ونه لري. دغسې خپلوان دې راوستل، وطنداران دې راوستل، قومیان دې راوستل، علم دې لحاظ نه کوي پکې. دا حکومت طالبانو ړنګېږي که نه؟ لکه قضا مخته نه ځي، وزارت داخله مخته نه ځي، وزارت مالیه پیسې ټولې صفر ته راځي. نو حکومت چې دوام کوي د چا په تقاضا باندې دوام کوي؟ د الله بادشاهي ړنګېږي او که تر ورځ د قیامته خو څه کوي تر ابدالابده ده. ولې دا دوام ولې د الله بادشاهي کوي؟ که نه طالبانو ورونو زه به یوه خبر درته وکړم چې تاسې د علم د فلکیاتو وګورئ. په علم د فلکیاتو کې دا مځکه یوه خطرناکه سیاره ده روانه ده، هسې په خپل مدار تاویږي، صحیح ده؟ او بل سیاره هم د بل هم ده. اوس که چېرته نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا مځکه د الله له علم نه لرې سي او له خپل مدار وځي، مدار د مریخ ته ورسي، نو د مدار د مریخ ته چې ورغله ټکر راځي، چې ټکر راغله نو دنیا ړنګېږي. خو روانه ده کړنګه ده، د چا په تقاضا روانه ده؟ علم سره ملک و بادشاهي سره چې علم موجود وي څوک ډېر دوام کوي او چې څوک ورنه لرې سي بیا هغه بادشاهي بیا ړنګېږي. نو د الله بادشاهي ځکه نه ړنګېږي الله په خپله بادشاهي کې د په ټولو شیانو د الله عز وجل باندې د الله علم شته. نو که غواړئ چې بادشاهي مو دوام وکړي نو څوک وکړه علم. ته په علم باندې مخته لاړ سي تا بادشاهي نه ړنګېږي. نو چې بادشاهي د اسلام وي اسلامي نظام وي ډېر وخت دوام وکړي خلک ړنګ سي. نو ډېر وخت دوام کوي په چا یې کوي؟ د الله بادشاهي ولې نه ړنګېږي؟ او د موږ بادشاهي علم نه لرو او که موږ علم د ځان سره ملګری کړو بیا د موږ بادشاهي ړنګېږي؟ نه. انسانانو دلته ناستو طالبانو د افغانستان مسلمان ملته هر څوک دلته یی تاسې چې الله پیدا کړي یی تاسو کې دا قوت شته چې اټوم جوړ کړئ که نه؟ تاسې کې دا قوت شته که نه چې تاسې به نه یادوم د دنیا انسانان کافرو مسلمانو کې دا قوت شته چې اټوم جوړ کړي که نه؟ دا قوت شته چې مریخ ته وخیږي که نه؟ دا قوت شته چې ډرون جوړ کړي که نه؟ دا قوت شته که نه چې پرون اسرائیلو کوم بمبار وکړو په غزه باندې
په یو وار باندې په سوونو انسانان شهیدان کړل. دا قوت تاسې کې شته که نه چې داسې شی جوړ کړئ، موټر جوړ کړئ، ریل ګاډۍ جوړ کړئ، څه چې دنیا کې نن پرمختللی شی د هغې د دنیا انسانانو کې دا قوت شته که نه؟ خو دلته بعضې معلمین را پیدا سول، هغوی خپل نسلونه داسې راواخیستل چې هغه بالقوه قدرتونه، هغه بالقوه وړتیاوې، هغه بالقوه وړتیاوې چې پکې وي هغه یې چا ته راویستې؟ فعل یې راویستې. نن فعلا دوی اټوم لري که نه لري، فعلا ډرون لري که نه لري، فعلا د موټرو د استخراج فابریکه لري که نه لري. هر پرمختللی شی نن دنیا کې همغه انسانانو باندې کار وکړ، قوت نه یې چا ته راوویست. 2 میلیونه انسانان د افغانستان دي، 40 په 40 میلیونو انسانانو د افغانستان کې د دغه دنیا سره چې نن کمې وړتیاوې دي شته که نه شته؟ نو چې ستا ولې سوونه کاله ووتل دغه انسانانو کې دا وړتیا ولې د قوت نه پیل که نه راوځي؟ جواب غواړم. مربي نشته، څوک نشته، مربي نشته، معلم نشته، داسې انسان نشته چې انسانان څوک کي تربیت کي. که دا د تاسې استادان د دې 10 میلیونو افغانانو استادان داسې کوشش وکړي چې دغه 10 میلیونو انسانانو دا وړتیاوې چې پکې دي قوت نه تیل ته راوباسي، راتلونکي 100 کلونو کې به موږ د اټوم څښتنان شو که نه، من به د دنیا د پرمختللو ډرون څښتنان شو که نه، موږ به افغانستان کې د کتاب د چاپولو ماشین خپله جوړ کړو که نه، موږ به د برق څښتنان شو که نه، موږ د هر پرمختګ څښتنان به وګرځېږو که به ونه ګرځېږو. خو چې څوک وي مربي موجود وي، مربي موجود چې انسانان هغوی کوئ چې مونږ یې نسو کولی. وعده به را سره کوئ الله تخافو لومة لائم، رایې به وایي چې دا حس درکې ژوندی سي او په آراو باندې ټوک وکئ، کار وکئ 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 چې او طالبانو ورونو ته به وایي که نه چې مثلا زه به یو مثال خفه کېږو به نه طالبانو په هر چا چې باده لګېږي خدای دې ولګېږي. زه به یوه خبر وکړم 3 کاله ووتل که نه 4 کاله موږ د امپور مرمۍ لرو، زویم لرو به کلشینکوپ لرو به زویمه څومره ډېره مصرفېږي په افغانستان کې. نو د انسانانو کې وړتیا شته که نه؟ 4 کلونو کې چې انسانانو کې قوت، نو راتلونکي 4 چې هغې که دا 8 کاله دی 10 کاله دی 20 کاله که موږ داسې روان یو طالبانو راتلونکو 20 کلونو کې به بیا قوت پیل ته راوځي. څه وخت راوځو نو چې قوت پیل ته راونه باسو طالبانو ټول عمر به ذلیلان یو. دا ومنئ ټول عمر به ذلیلان یو. وعده را سره وکئ چې الله علما کړئ د رزق وعده مونږ سره الله کړې، قسم په الله الله مونږ سره د رزق چا کړې ده؟ داسې زه روزه کې لیدلی یم چې زه ښار ته تللی یم، داسې ته هم الله رزق در رسوي، ما ته هم را رسوي. دا پروا نه کوي طالبان ورونو که لوبیا خورو که دال خورو پروا نه کوي. مونږ مقصد دا ده چې انسانان له قوت نه چا ته راوباسو، هغه وړتیاوې چې دي هغه چا ته راوباسو. دلته چې تاسې په سوونو انسانان ناست دي، هر یو د هر ولایت کې بدخشانه یم شته، بادغیسه یم شته، دا یو انسان انقلاب راوستلی سي، یو انسان راجګ سو، څومره ټنه خرما یې وکرله یوې ونې نه. خو یو طالب تم راجګ سه چې الله عالم کې انقلابي د ځان نه جوړ کړه، د انسانانو وړتیاوې راوباسه، قوتونه چې دي دا له قوت نه پیل ته راوباسه چې راودې ویستله. وعده در سره کوم که راتلونکي 100 کلونو کې لا 100 ډېر دي 15 کلونو کې دغه ټولنه د هر لحاظه قوتونه پیل ته راونه وتل. که موږ داسې ډاکټر نه درلودو چې په هر میدان د طب کې موږ بیا محتاج شولو چاته چې هر څه راته وایې، خو موږ ډاکټر هم خاین ګرځېدلی ده، ولتیا د انسانانو نه راباسي، ملا هم خاین ګرځېدلی ده، د تکثر نیولی ده چې شاګردان مې ډېر سي، په دې فکر نه کوي الحق متکاثر نیولی چې زه انسانان تربیت کړم، شی چې زده ده هغه ور زده کوي، نور په دې فکر نه کوي چې دا شی د ده دپاره دا نسخه مفیده ده که نه ده مفیده، فایده ورته کوي په دې نن عصر کې کوي نه ورته کوي. 8 کاله زه په نحوه پې تېر کړم، عربي ویلی سي کوي نه سي ویللی، تفسیر کتلی سي کوي نه سي کتلی، نو ولتیاوې همغسې مړې پاتې سي، انسانان مړه شول، دا د خرما زڼې بله ورځ خاورې سي، نو څه کوي سړی؟ ولتیا ورته له چا نه راونه ویسته. ما سره وعده وکړئ چې د انسانانو وړتیا له چا نه راوباسو.